دې د غرمه ورځ کټ کې پروت وم، دې غوږ کې مې یو ماشي وبڼېده. په هغې مې یو کیسه ولیکله، په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده. په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده. ما ویل څه کې؟ وی چې پرې مې د لږ ګیم کوم. ما وی د ورځې رڼا ګرځې د مچاک واحد ویلې ګراني ده، نو زه ځکه اور ټایم کوم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم. تاسو اورئ جیندې اشنغر ټي وي. قدرمندو راغلی ما صوابۍ ته، او په صوابۍ کې یو داسې شخصیت سره خوا کې ناست یم چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی. د ډېر وخت نه هلې ځلې د سوشل میډیا او د شاعرۍ په ژبه کې د پښتو ډېر زیات خدمت، بېتوکه خدمت یې کړی دی. اندلیب صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. یو جهان مننه کومه. پروګرام کې ته خرکلی ویم جي. السلام علیکم. کاشف خان په خیر راغلې. هر کله راشه د جیندي اشنغر ټي وي ټولو کتونکو ډېره مننه. خلک وایي زموږ طنزرې اواز نه کوي، نو دی که زه ټوله شپه دته اواز کوم چې دی کوم دی به ټوله شپه اواز کوي. دی مینه غواړي او ما څخه وي د ډېر وخت نه طنزري زرکان هم ما سره شته، تاروم را سره شته دی، خاروګانې، کورکوړي، ګوګوشتان، کونترې دغه دی به الو دي، تاسو به وینئ. زما مرغۍ ډېرې خوښې او ډېر خلک ما ته وایي چې دې ته پرته سره پوره وزر یې دی که زه دې کوټې ته لاړه کړم نو چې زه روان شم. د غرمه ورځ کټ کې پروت وم، دې غوږ کې مې یو ماشي وبڼېده. په هغې مې یو کیسه ولیکله، په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده. په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده. ما ویل څه کې؟ وی چې پرې مې د لږ ګیم کوم. ما وی د ورځې رڼا ګرځې د مچاک واحد ویلې ګراني ده، نو زه ځکه اور ټایم کوم. کې ته هم چې یاره ستا غم مې زړه کې داسې وشو لکه په غره کې چې غوړاس کې وشي. یاره ستا غم مې زړه کې داسې وشي لکه په غره کې چې غوړاس کې وشي. د اننګو اور دې په اوښکو کم شو لکه سکروټه باندې ساس کې وشي. غزل به درته ووایم. زما دوه بچي دي، یو ارمان دی او بل ګران دی. ما یو غزل کې نبي ارمان صاحب داسې ویلي دي، که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی، که یو ډېر ګران دی بل